أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، نن د تاسو ته د خوراک آداب دا بیانومه. الله رب العالمین په انسان باندې چې کوم نعمتونه کړي دي، په هغې کې یو دا رزق هم دی او د الله یو لوی نعمت دی. او الله تعالی اوبه چې کوم دي دا هم د الله یو لوی نعمت دی. نو الله پاک په انسان باندې ډېر نعمتونه کړي دي، نو د دې نعمتونو قدرداني پکار ده. کوم خوراک څښاک چې موږ او تاسو ته الله پاک راکړی دی، نو د دې چې څومره قدر کیږي او د دې ادب کیږي، احترام کیږي، نو الله رب العالمین خوشحالېږي. او چې څومره د دې بې قدري کیږي او د دې موږ او تاسو چې کوم د قدر ونه پیژنو، نو خدای مکه الله تعالی دا د رزق زموږ نه واخلي. الله پاک فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. که چېرې تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارئ نو او به نه شمارئ. او بېشکه انسان ډېر ظالم دی او ناشکر دی. د دغې وجې نه رزق دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې موږ د دې قدر وکړو. موږ د خپلو اسلافو د بزرګانو هغې طریقې چې وګورو، نو د هغې د رزق ډېر لوی ادب کړی دی، احترام یې کړی دی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه چې د معارف القرآن مصنف دی، د مولانا تقي عثماني رحمهم الله د هغې والد محترم دی. هغه یو ځل فرمایي چې زه د یو مولانا صاحب چې زمونږ مشر مولانا اصغر حسین صاحب د هغه زه میلمه شوم، وایي چې کله د خوراک نه بعد فراغت وشو، مونږ خوراک څښاک وکړو، نو هغې نه بعد ما هغه درستخان راغونډولو. نو حضرت راته وفرمیل چې دا څه کوې؟ ما ورته چې یاره درستخان راغونډوم. وایي چې تا ته د درستخان د راغونډولو طریقه معلومه ده؟ وی زه حیران شوم چې ما ویل چې حضرت دا هم څه طریقه ده او د دې هم څه علم پکار دی د درستخان په باره کې چې درستخان به څنګه راغونډې. وایي هغې راته وفرمیل راکوز شو پخپله او په درستخان باندې کېناستو. ما ته ویل چې دا هم یو فن دی. او درستخان راټولول او په درستخان باندې چې کوم خوراک وغیره پاتې شي د هغې د راغونډولو او د هغې د استعمال او هغه مختلف ځایونو کې چې کوم دی هغه ایښودل، دا هم یو فن دی. وی هغې نه پس راکوز شو، زه ورته حیران شوم. وایي چې کله په درستخان باندې کوم خوراک څښاک پاتې و، کوم هډوکي وو چې هغې پورې بلکل غوښه نه وه، هغه یې راواخېسته، هغه یو طرف ته یعنې کېښودل په یو پاک ځای کې. کوم هډوکو پورې چې لږه شانتې غوښه لګېدلې وه هغه یې بل طرف ته کېښودل. او دغه رنګې د روټۍ چې کوم هغه ټوکلي موکلي پاتې شوي غټې غټې، هغه ما ورته کتل، یو یې د دیوال او داسې د دیوال او په یو اوچت ځای باندې چې کوم دی یعنې کېښودل. او کوم وړې وړې ذرې وې بصري مصري پاتې شوي په درستخان باندې، هغه یې راغونډ کړ. او کوم ځای کې چې د حشراتو یعنې د میږو د دې کړو سوراخونه وو، د هغې خوا ته یې کېښوده. هغې نه پسې بیا ما ته یعنې وفرمیل چې ګوره په دې خوراک کې د ډېرو مخلوقاتو رزق دی موږ سره. دا کوم هډوکي چې ما راغونډ کړ دې پورې غوښه نه وه، دا د سپو خوراک شو. او دا کومه پورې چې لږه لږه غوښه پاتې وه، نو دا د پیشوګانو چې کوم دی نه خوراک شو. دغه رنګې دا روټۍ چې ما په اوچت ځای باندې کېښوده، د روټۍ ټوکلي، دا د مارغانو چې کوم دی یعنې خوراک دی. او دا ذرې واړه واړه اجزا ذرې چې ما کېښودې، دا د میږو او د دې کړو د دې څیزونو چې کوم دی یعنې خوراک دی. او بیا هغې نه پسې ما ته وفرمیل چې دا د الله تعالی رزق دی او د دې یو حصه هم زموږ نه ضایع نه شي او د دې بې ادبي ونه شي. نو ما زړه کې وویل چې واقعي علما کرامو ته او بزرګانو ته الله رب العالمین چې دا مقام ورکړی دی، دا دومره لوی مقام داسې نه دی ورکړی. دې چې کوم دی د رزق څومره یعنې ادب کوي او احترام کوي. دغې وجې نه الله تعالی چې کوم دی کوم سړی د الله تعالی د رزق ادب او احترام کوي، نو بهترین رزق به دې ته ورکوي. چې مونږ هم د دې مشرانو د دې اسلافو دا طور طریقې خپلې کړو. دغه رنګې حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه مشهور عالم دی د دیوبند، دی یو ځل د چا میلمه شو او د یو لوی سړي میلمه شو چې کله خوراک نه چې کوم یعنې فارغ شو، خوراک کې ورته د میوې فروټ چې کوم دی دی ورته پیش کړ. د فروټو نه بعد چې کوم دی هغه درستخان راغونډ کړو او د دغه مولانا صاحب چې کوم ګلي وه، د هغه کومه بستي وه، نو هغه چې کله درستخان راغونډ کړو نو هغه پوستکي چلکې یې غورځولې.
نو دی ورته وایي چې دا څنګه دا په دې باندې څه کوي چې دا یار بهر غورځومه وایي چې تا له دا تپوس درنه کوم تا له د دې طریقه در دي چې دا چلکي به کوم ځای کې غورځوي او څنګه به یې غورځوي هغه ورته چې حضرت بهر یعنی لوی میدان دی یا ډیران دی په هغې باندې به چې کوم دی غورځوم هغه ورته چې نه جي داسې به نه کوي د دې خپله طریقه ده دا وایي چې دا په یو شاپر کې بند کړم او دلته به چې کوم دی غورځوم هغه ورته وایي چې نه دا زما ګاونډ دی په دې کې ډېر غریبانان مسکینان فقیران اوسېږي هغې چې په یو ځای باندې د دې فروټو دا چلکي او دا پوستکي وویني نو هغې به ورته خفه کېږي او ځکه دا هم یو حکم دی چې یو سړی مالداره دی هغې خپل کور ته فروټ راوړي نو پکار دا ده چې غریب کره مو لېږي او که غریب کره نه لېږي نو کم از کم چې هغه په یو داسې بوجګۍ یا بوتۍ کې وي یا داسې کپړه کې وي چې هغه فروټ ښکاري نه ځکه چې که د ګاونډ ماشومانو ولیدل هغه غریبانان وي د هغې د والدینو دا توفیق نه کېږي نو هغې ورته خفه کېږي نو هغې به په خفګان کې نه مبتلا کوي یا داسې شی به یعنی نه پخې چې هغه د هغې بوی او د هغې خوشبویي په ټول ګاونډ کې او هغه ګاونډ کې غریبانان او هغه خور شي یا خو داسې که چې ځان سره په دې خوراک کې شریک که او که نه یې ورکوې وله دا خوراک نو داسې شی مه پخوه چې د هغې خوشبویي د هغې بوی په ټوله بستي کې او په ټول یعنې ګاونډ کې خور شي هغه غریبانان خلک هغې ته خفه کېږي چونکې د هغې توفیق نه کېږي د هغې چې کوم دی وس نه کېږي نو هغې ورته خفه شي نو ستا په وجه باندې نو خلک په تکلیف کې چې کوم دی یعنې مبتلا شو نو دغې وجې نه د دې ډېره زیاته یعنې ادب کول پکار دی نو هغه ورته وایي چې دا په یو ځای باندې مه غورځوه او که خامخا غورځې نو داسې طریقې سره وغورځوه دا پوستکي دا چلکي یو هسې لرې لرې وغورځوه چې په یو ځای باندې چاته د دې احساس نه کېږي دغه رنګه یې فرمایي چې یو بزرګ لوی بزرګ و هغه په اس باندې روان و او چڼې یې خوړلې د چڼې یوه دانه ترې نه پرېوته وایي چې دی د هغې دانې پرېوتلو سره د اس ودرولو او د اس نه کوشو او هغه دانه یې راواخېسته خولې ته یې واچوله صرف په دې نیت باندې چې دا هم د الله تعالی رزق دی زما د لاس نه خطا شو او د دې بې ادبي نه ده کول پکار چې دا اوس په دې ځمکه باندې پروت وي هغه یې راواخېستو هغه یې چې کوم دی وخوړو وی الله تعالی په دې وجه باندې چې کوم دی د هغه ټول ګناهونه معاف کړه الله پاک د ده چې ده زما د رزق چې کوم دی ادب وکړو نو زما عزتمندو غرض او مقصد زما د دې خبرو اترو دا و چې د رزق ډېر زیات ادب کول پکار دی بیا علماو لیکلي دي چې بعضې خلک چې کوم دی ګوره رزق وخوري او هغه روټۍ وي یا چې کوم دی نور څه څیزونه د خوراک او بعضې داسې چې قابل انتفاع حیوانات مارغان د هغې نه انتفاع اخیستی شي او دی چې کوم دی هغه دا کوډه کرکټ په ډیران باندې وغورځوي یا چې کوم دی ګن کې وغورځوي نو چې کله ګن کې وغورځوي نو بیا هغه مخلوقات کوم حیوانات چې کوم دي د هغې نه فایده نشي اخیستی نو یو خو دا د هغې د فایدې نه دي ویستل هغه دې ضایع کړو او بله دا چې په یو ګنده ځای کې دې وغورځول په ډیران کې دې وغورځول یا په نالۍ کې دې وغورځول نو دا د هغه رزق ډېره سخته بېادبي وشه الله رب العالمین په دې باندې ناراضه شي دغې وجې نه الله تعالی په رزق کې د انسان کمي راولي چې ته زما درکړی شوی رزق ته په هغې د هغې ادب نه کوي د هغې احترام نه کوي لهذا ته د دې چې کوم دی لایق نه یې او دغې وجې نه څومره چې د الله تعالی د نعمتونو ادب او احترام کېږي او د هغې باندې شکر ادا کېږي دومره به الله پاک نعمتونه مزید زیاتوي ځکه چې دا انسان د الله تعالی د نعمتونو قدرداني کوي الله ورته نور هم زیاتوي الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که چېرې تاسو شکر ادا کوئ لازیدنکم زه به درته نور هم زیاتوم ولئن کفرتم او که چېرې ناشکري کوئ ان عذابي لشدید زما عذاب ډېر سخت دی بهرحال الله دې موږ ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې وکړي چې موږ کې د الله تعالی د راکړی شوي رزق ادب او احترام پیدا شي